د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زه د خوشحال خیلو کلی یم. زما وجود زما خاوره ده. دا روان سیند وینئ، دا زما په رګونو کې بهیدونکې وینه ده. معصومه ملالۍ مې زړګی دی، خوشحال کاکا او پلوشه مې ماغزه دي. هوا مې سا او ونې بوټي مې رګونه دي. امید او سنگین مې مټې دي. ملک عزرت خان مې طاقت او همت دی. چنارګل خیالي او عاشق الله مې خوشحالي او خندا ده. کچېرې دوی ټول روغ رمټ اوسي، زه او زما وجود هم روغ غښتلی او پیاوړی وي. له دوی څخه زما غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې د خپل ټول وجود د روغتیا او سلامتیا په ساتنه کې کوښښ وکړي. راشئ زما له نورو اوسیدونکو سره هم آشنا شئ. ښکلې مې نازکه ده، ګرانه په مازکه ده، سترګې توروم ورته، زلفې شانوم ورته. ښکلې مې نازکه ده، ګرانه په مازکه ده. پورته شئ جنکو، اتڼ ته جګ شئ، پورته شئ، هله چې د نازکو واده دی. یاره کاکا خوشحاله دې شنبې ته چې نرګل نشي ټینګېدی. ته صبر چې زه دا پیټه کېدم. هی شاباسې ماشومانو، وایم کور مو له غلې ډک شه ماشومانو. چې نرګل به د لاټو غوندې په دې میدان کې وګډېږي. وایم ګرمه کوي چمبه. ته صبر چې زه دا پیټه کېدم. شاباس بچیا، لاسونه ورته وپړکوئ چې نارګل په اتڼ پسې مړ دی. بس بچیانو، چمبه غلی کوي چې نارګل د وړو پیټي سړی کړی دی. که نه تر مازدیګره به د لاټو غوندې درته تاوېده. بچو ستا نوم څه دی؟ کاکا ملالۍ نومېږم، د دلاور خان لور یم. څه موده مخکې مهاجرت نه راغلو. اوی جار د ملالۍ لور کوي. ما وایي زه خو د کلي واړه او زاړه ټول پیژنم، خو ته مې نه وې لیدلی. کاکا ستا نوم څه دی؟ زما نوم خوشحال دی، خو خلک مې خوشحال کاکا بولي. کاکا زه به دې کاکا خوشحال بولم. او زما نوم خاورې چې نارګل دی. کور دې له غلې ډک شه. زه ژرنده ګړی یم. د ژرندې مالک مې ډېر ښه سړی دی. او سره ملګري او یاران یو، ډېر سره ګران یو. ښه نو د ژرندې مالک ته څه نومېږي؟ هغه هم خاورې؟ نه توبه، هغه ګل کاکا خوشحال نومېږي. نو هغه بل کاکا خوشحال دی که همدا کاکا خوشحال؟ ملالۍ بچو هسې د زورهی ما درته یادوي. په دې کلي کې څومره ښه خلک دي. چنارګله راځه چې دا د وړو پیټه د ملالۍ دوی تر کوره ورسوو. سمه ده، بسم الله که. وایم کور دې له غلې ډک شه. اول به تا ته دا پیټی درجکم. اوس به د خیره زه هم خپل پیټی واخلم. ملالۍ بچو دا د وړو پیټه ستاسو د دروازې مخې ته ږدو. ته به په کور کې ووایې چې دا وړه کاکا خوشحال او چنارګل راوړي وه. کاکا خوشحاله، نو دا وړې زما لاله سنګین له تاسو نه اخیستې وه؟ چنارګله ونیسه، دلته یې کېده. نه بچو، دا ما او چنارګل تاسو ته راوړي دي. تاسو په موږ ډېر حق لرئ، دا ځکه چې له مهاجرت نه نوي راغلي یئ. ملالۍ بچو دا اوړه د مز غنم دي، لکه رانجه مو پاستا درته اوړه کړي دي. یاره پراټې خو به داسې پراټې پکې پخې شي چې زړه به ورته سلام کوي. زه به په کور کې ورته ووایم چې ما ته پراټې ته نه پخېږي، خوندورې پراټې. ملالۍ بچو پلار او لالا ته دې ووایه چې څه یې پکارېږي نو په موږ د غږ کوي. درځه چنارګله چې ناوخته نه شي. ته دیوال په سر کوترې ته څنګه غومبور وکې ها؟ ته به دا ارمان کې چې کاش کې خیالي وای او په ټال کې زنګېدی. خو زه بیا دا ارمان کوم
چې کاشکې د کوترې وزرې زما وای بېغمه به په هوا کې ګرځېدم. خیالي زویه دا څه کوې؟ لا ځانه د ماشوم جوړ کړی دی، د انګړ په ونه کې د ټال اچولی او پکې زانګې. ادې له خیالي سره به غرض نه لرې، پرېږده چې په ټال کې ټالۍ ووهي او له ژونده خوند واخلي. ګوره خیالي زویه ځوان سړی یې، په بېکارۍ ښه نه ښکارې، لږ کاروبار به دې کوو. وایي ادې دا څه وایې؟ زه غټ سړی یم، زه ماشوم نه یم. نه ماشوم به ولې، شونډه دې توره ده، شکل دې په تن روغې، پلار دې په کار بوخت وي، ته یا په خیالونو کې ډوبې یا په ټالونو کې زانګې. ادې څه مه راته وایه، وړوکی زوی دی یم، په کارونو کې مې زړه په تنګېږي. خیالي زویه پلار دې راغی، له ټاله راکوز شه چې خفه به دې کي. د خیالي پلاره ستړی مه شې. ښه ده شي قندګلې. پلاره ستړی مه شې، ته صبر دا بیلچه او کلنګ زه درنه واخلم، ماته یې راکړه. لوی سړی شي. مور مې راته وایي چې غټ سړی او ته راته وایي چې لوی سړی شي، معنا دا چې زه ماشوم یم که نه پلاره؟ ماشوم خو دي د دنیا کار ته ګوتې نه وروړي، خیال او چورتونو دي دومره سترګې پټې کړي دي چې تر څنګ دې څه ایښي وي څوک یې یوسي، دا ورته پام هم نه وي. خیر دې د خیالي پلاره مه یې خفه کوه، ځواني ده خپله به ښه شي. ته صبر ادې، زه مې له پلاره پوښتنه کوم چې له ما نه چا څه شی وړي دي؟ ولې هغه بل ور چې تا او سلمان عاشق سندرې ویلې، په غړولو سترګو یې د عاشق مینې وریجې درنه یو نه وړي. نو په هغه کې زه څه ملامت یم پلاره؟ ملامت او سلامت یې پرېږده، دا ووایه چې په هغه ورځ له عاشق نه مخکې له تا سره څوک ناستو؟ مصیبت را سره ناستو چې سلمان عاشق یې ولیده چې زما خواته راځي، مصیبت ویلی چې زه ځم. ښه چې همت خان روان شو بیا چیرې لاړو؟ بیا مې ونه لیده، لکه پیری د سترګو په رب کې تری تم سو. د دې معنا دا ده چې د ونې شاته درته پټ شوی دی، ته او عاشق چې په سندرو لګیا وئ، همت خان د سلمان عاشق مینې وریجې پټې کړي دي. د خیالي پلاره زه به له پلوشې پوښتنه وکم، که خاوند یې د سلمان عاشق وریجې په کور کې ایښې وي ترې را به یې وړم او ته به یې سلمان عاشق ته ور ورسوې. یاره پلاره ښه شو دا د خوسا اوبو ډک خو مو ډک. سنګینه زویه په برکت اوسې، ډېره ښه مشوره دې راکړه. ما فکر وکړه چې د دې ځای شاته زموږ وران کور دی چې آباد یې کړو، نو په دې ځای کې به باغ او چمن جوړ کړو. خدای دې وس راکړي چې باغ او چمن جوړ کړو، ټول کلی به ښکلی شي. هم داسې ده، د چا خبره هم خرما او هم ثواب، یو خو به د مرضونو مخه ونیوله شي او بل به مونږ او تاسو پکې آرام او خوشحاله یو. انشاءالله چې باغ او چمن به پکې جوړوو، هم به ځان ته خیر رسوو او هم به کلیوالو ته. اوهو یاره پلاره له مور خو مې جار شم، بیخي زما او ستا له زړه خبره ده. هغه څنګه سنګینه زویه؟ هغه د را روانه ده، چای او ډوډۍ راوړل، که رښتیا را باندې وایې زه هم وږی وم او هم ستړی. زما د زړه خبره دې وکړه، ما وایي چې زه به تا باندې غږ وکړم چې سنګینه زویه ورشه چای او ډوډۍ راوړه. پلار او زوی لکه ستړي نه یاست چې داسې کټ کټ خاندئ؟ صدیقې دا څه وایې؟ هم ستړي یو او هم وږي، چې له تا سره مو چای او ډوډۍ ولیدل ورته خوشحاله شو، په کټ کټ مو وخندل. دارو موشه راځئ لاسونه مو ومینځئ، له چای سره مې ښې تودې پراټې هم درته راوړي دي. پلار جانه لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم. ښه ده زویه. صدیقې تودې پراټې دې له کومه کړې؟ تاسې یو ځل راشئ، دا دې پیالې مې درته ډکې کړې، ډوډۍ ته کښېنئ بیا به کیسه درته کوم. ښه نو اوس د تودو پراټو کیسه راته وکړه چې دا مو له کومه کړې؟ وا نام خدای دې وي، دا پراټې څومره خوندورې دي. دارو دې شه، اوس به د پراټو کیسه درته وکم. دا خو پرون د ژرندې څښتن خوشحال کاکا او ژرندګړي چنارګل له ژرندې اوړه راوړي وو. ښه ملالۍ ته یې ویلي وو چې تاسې له مهاجرت نه راستانه شوي یاست، په موږ مو حق دی. ګورې ودان زموږ کلیوال ډېر ښه خلک دي،
د ګاونډیتوب په حقونو پوره خبر دي. مور دعا کوه چې خدای مونږ ته توفیق راکړي او کلي ولس ته مو خیر ورسیږي. څنګه زویا، خدای مو په برکت لره چې دا خړ پړ کلی په تاسو ګل او ګلزار شي. آمین. صدیقې دا وایي چې د پراټو پخولو ته دې څنګه ورپام شو؟ ژرندګړي چنارګل ملالۍ ته ویلي وو چې بچو دا غنمو لکه رانجه پاسته ماسته وړه کړي دي، تاسې پراټې ترې پخې کوئ، زبردستې پراټې پکې پخېږي. پلوشې څه وایي نسرین ترورې؟ دا په کومو چرتونو کې ډوبه یې وجلی؟ نه یې په چرتونو کې ډوبه. ولې ترورې؟ نه کومه خبره خو خامخا شته، فکر دې په ذهن نه دی. کله منګي ته اوبه راچوي او کله بیرته په چینه کې اوبه درنه تویېږي. نسرین ترورې بیړه خو بدي نه وي. ولې دا خبره دې په څه پورې وکړم؟ هسې ما ویل که بیړه دې وي زه به منګی در پورته کړم. خو ته منګی ډک کړه، یو ځای به پسې ځو. زه بیا وروسته ځم ترورې، لږه دمه کوم. وروسته ولې ځې؟ هغه ده قندیګل ترورم یوازې را روانه ده، مشه ښځه ده، هغې ته به منګی ور پورته کړم. وجلې که کومه پټه خبره ورته کوي خو ماته یې وکړه. واده شوې ښځه یې کوم تکلیف درته یي، خو زه د کلي دایا یم، تر قندیګل زه ډېره ښه پوهېږم. نه نه کور دې ودان نسرین ترورې، داسې کومه خبره نشته. ښه نو چې څه خبره نشته بیا ما ته دغه منګی را پورته کړه. سمه ده ترورې، صبر چې زه ونیسم. څنګه شو ترورې؟ سم دې په اوږه کېښود؟ په عزت اوسې، خدای دې لمنه زرغونه کړه. زه نو لاړمه بچی، د خدای په امان لورې. په مخه دې ګلونه ترورې، په خیر لاړه شي. پلوشې څنګه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟ ښه دې وویل ترورې، ویشتلې مرغۍ یم او تا ته ناسته یم. وی پلوشې لورې، خیرات خو به وي، دا څنګه د زړه راډک شو او پرینګ په ژړا شوې؟ هغه ورځ چې سلمان عاشق ډول واهه، ویلې چې یو چا مینې وریژې رانه پټې کړې دي. د کلي ښځو ویل چې سختې ښېرا یې کولې. غریب ښېراوې خو کوي. قندیګل ترورې ډېره ډارېږه چې ښېرا یې په موږ ونه لګېږي. ښه مانا دا چې دا وریجې ستا خاوند یې مدخان ترې غلا کړي دي؟ زه بې خبره نه یم، خو همداسې وبوله. هغه ورځ مې په کور کې لوښي ځای په ځای کول، په برک څادر کې مې یوه غټکۍ د وریجو غوټه ولیده. بس همداسې ده، زه کور ته درتلم چې په پرده کې یوه طریقه ورته جوړه کړو. نو څنګه طریقه به ورته جوړه کړو ترورې؟ وریجې به ما ته راکړې، د خیالي پلار به په سلمان عاشق وسپاري. زه وایم د ټټر روپۍ به ورته خرڅې کړم، وریجې به ورته واخلم، خو دا احمد راوړې وریجې که ورکړم احمد به له ما سره ډېر جنجال وکړي ترورې. احمد ته ووایه چې تا راوړې وریجې مې د کور له نورو وریجو سره ګډې کړې. نه قندیګل ترورې، دا خو نو دروغ شول او زه هېڅکله دروغ نشم ورته ویلی. خو خیر ته راته دعا کوه چې هر څنګه یې دا وریجې به زه تا ته درکوم چې خپل حقدار ته ورسیږي. آیا پوهیږئ چې زموږ او ستاسو په خوښیو او خندا کې څه توپیر دی؟ تاسو چې خوښ شئ په خندا شئ، خو زه هله په خندا شم چې ستاسو خندا ووینم. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.